خپل د تاریخي اثار چې دي دا د یو ملت د یو قوم د یو سیمې هغه تاریخي ارزښت د دوی هغه قدمات د دوی هغه تمدن د دوی هویت څرګندوي. خوست موزیم نه مو لیدنه وکړله ماشاءالله خلکو ډېر ښه اثار راوړي دي پخواني اثار شته. دغه رسمي دوه مامورین لري د ملي موزیم یو عمومي مدیر ده او بلې عضوه ده. موزیمونه چې پوهانې د تیرو تاریخونو هنداره بولي او په دغو ځایونو کې د تیرو ټولنو او خلکو د ژوند استعمال توکي چې تاریخي اثارو په نوم یادېږي ساتل کیږي. موږ د افغانستان خوست ولایت ملي موزیم ته راغلي یو. دغه موزیم د تیر جمهوري نظام په مهال د اړتیا له مخې او د ولسونو په غوښتنه په کال 1983 چې د ولسمشر حمید کرزي دوره وه پرانستل شو. که څه هم تر اوسه په دغه ولایت کې د موزیم لپاره خاصه وداني شتون نه لري بلکې دغو تاریخي اثارو د خوندي ساتلو لپاره د خوست ولایت اطلاعاتو ریاست له لوري ځانګړي شوي دغه اتاق کې ایښودل شوي دي چې د ساتنې اوسنی حالت یې غیر معیاري دی. دغه موزیم کې ټول ثبت شوي تاریخي آثار د خلکو لخوا راوړل شوي او د دوی په نوم دلته ثبت شوي دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه موزیم کې تر 500 پورې بېلابېل لوی او واړه تاریخي آثار چې ځینې سلګونه کاله پخوانی مخینه لري ساتل شوي دي. خوست ملي موزیم په 1983 کال کې د دغې پرانستنه شوې ده او تر نن ورځې پورې خوست ملي موزیم ته تر 500 پورې تاریخي فرهنګي آثار راوړل شوي دي چې دغه تر 500 پورې فرهنګي آثار دا د خوست میشتو ولسونو د مرستې په ډول د مینې په ډول دغه اطلاعات فرهنګ ریاست ملي موزیم ته راوړل شوي دي. دغه رسمي دوه مامورین لري د ملي موزیم یو عمومي مدیر ده او بلې عضوه ده. د موزیم د بډاینې او د غني کولو په مورد د ولسونو څخه موږ دغه غوښتنه کوو چې دوی باید هغه آثار چې دوی سره په کورو کې په سیمه کې په بانډو کې موجود دي دوی راوړي د خوست موزیم ته ترڅو دلته وساتل شي. دغه موزیم ته 15 کاله د مخه د دغه ولایت د کونډیو سیمې یو اوسیدونکي چې په ځمکه کې کار کوو یو غاښ کیندنې په مهال موندلی چې اوس دلته ساتل کیږي. داسې ویل کیږي چې ممکن دغه غاښ د ډایناسور په نوم حیوان وي چې 65 میلیونه کاله پخوا یې نسل له منځه تللی. غوښ چې دا 15 کیلو وزن لري اکثر د اټکل داسې ده چې کیدای شي ډایناسور وي دقیق نه ده خو طب من نگاه نه دقیق ده چې غوښ ده. کونډۍ سیمه کې یوه کس منځکه کې کور کړو بیا یې میندلو خوست موزیم ته یې وړلو. دا کوم وخت کې وروړی دی؟ دې څومره وخت دلته تاسو سره موزیم تقریبا اوس فرما مو نه دو کتلی خو تقریبا یو 15 کاله به وځي او ډایناسور هغه حیوان و چې 15 میلیونه کاله پخوی نسل ختم شوی ده. دغه حیوانات لکه دلته مخکې موجود وو عموما کې داسې و چې پخوا به د انګریزانو په کله په افغانستان کې یرغل کړو یا جګړه کړو هغه وخت کې د موټر دا شیان نه وو بیا به د انتقالات لکه وسلې یا د ځینو شیانو په حیواناتو کړل لکه په فیلونو په ځینو شیانو هغې وخت نه ځینې اثار اوسه پاتې شوي دي په د ځینو ځایو کې.
دغه بیا هغه کچکول دی چې له څرمنې جوړ او پخوا به د ضروري توکو لکه مسواک، قیچي او ځینو نورو توکو ایښودل پکې کېدل. کچکول د څرمن جوړ شوی ده او پخوا به لباسو کې جوبونه نه وو، د ضرورت وړ سامان لکه مسواک، منځای، آینه دا به مخکې خلکو په کچکولو کې کېښول او اوس د خیر وسیله نه جوړه شوې ده، خلک کورونه پسې او دا پخوانی د 226 سنه تاریخ لري. په شاوخوا یې 4 امامانو نومونه لیکل شوي دي، جوړ شوی څرمن نه. که څه هم په اوس وخت کې تر ډیره د اوسپنیزو، ښیښه‌ایي او سټیل لوښو څخه په کورونو کې استفاده کیږي، خو دلته داسې دیګونه ساتل شوي چې 2500 کاله پخوا جوړ شوي. یا دیګونه چې تاسو تصویر کسئ 2500 کاله پخوا جوړ شوي دي، تیږو نه جوړ شوي دي. رقم پسته تیږه د اوس هم په کوبل کې شته دیګونه یا شیان نه جوړیږي، خو 2500 کاله پخوا دا دیګونه جوړ شوي دي. د شمال ولایتو کې د نه کار خواسته کېدو، زموږ یو تن خوستوال ولته وظیفه لرله، بیا یې هغې کله چې خوست ته راتلو دا دیګونه یې ولته وخوستې وو، بیا یې خوست موزیم ته ډالۍ کړه. خوست موزیم عموما کې کوم اثار چې په موزیم کې شته ټول خوستوال جوړلي دي، په خپله خوښه جوړل دي او دلته مالي امکانات د اثر د خوستوي پوره نشته. ملي موزیم کې شته، خو په ولایتو په کچه موزیمونو کې د اثر د خوستوي پوره څه بودیجه نشته. اوسنۍ پرمختللې ټکنالوژي چې له سختو پړاوونو راتېره شوي او لا هم ورته کار روان دی، چې یوه یې هم کمره ده. دلته د لستونې په نوم هغه کمره راوړل شوي چې انځور اخیستلو به یې زیات وخت نیوه او تر ډېره پکې لرګی استعمال شوی. هغه پخوانی اسلحې چې افغانانو د انګریزانو سره د جګړې په وخت ترې استفاده کوله، یو شمېر نمونې دلته ساتل شوي. دغه موزیم د لیدو لپاره ګڼ شمېر کسان راځي چې زیاته برخه یې تعلیم یافته قشر دی. ځینې موجوده اتاق چې اوس د موزیم لپاره ترې کار اخیستل کیږي مناسب او کافي نه بولي. او د دې موزیم هغه ودانۍ چې کومه ده تر اوسه پورې دومره غټه نه ده، دې ته باید یو ځانګړې ودانۍ تر څو جوړه سي او لیک پراخ سي تر څو اثار ډیر ونیسیږي او خلک یې راوړي ورته، نو تر دې مهاله یې ښه ساتنه سوې ده. ترڅنګ د خوست اطلاعاتو ریاست پخوانی رئیس په خبره دغه ولایت ګڼې داسې سیمې لري چې په تاریخي اثارو غني دي، خو په تیر کې د مسؤلو کسانو نه پام، د کیندنې په برخه کې د مسلکي کسانو نشتون او ناامني هغه لاملونه بولي چې تر ننه یاد اثار د خاورو لاندې ساتل شوي دي. خپله د تاریخي اثار چې دي دا د یوه ملت، د یوه قوم، د یوې سیمې هغه تاریخي ارزښت، د دوی هغه قدامت، د دوی هغه تمدن،
دوی هویت څرګندوي. خوشبختانه چې موږ خپل هم په خوست کې موزیم لرو او تاریخي سیمه هم لرو، خو متاسفانه چې په هغې باندې کار نه دی شوی، یا د مسلکي اشخاصو د وجې نه او یا د نارامۍ د وجې نه یا د نورو وجې نه نو موږ خپله تاریخي سیمه لرو. موږ که چېرته په مسلکي کسان ولرو او په دې کې کیندنې وشي نو کیدای شي د خوست هغه تاریخي هویت ټولو خلکو ته څرګند شي. یاد دی وی چې دغه ولایت ګڼې تاریخي سیمې او کلاګانې لري، لکه د ښار په مرکز کې تختابیک پوځي کلا، مرکز کې د خواجه متون تپې په سر پوځي کلا، شاه اسماعیل خیل زیارت، بنګي باغ تاریخي کلا، د غازی ببرک خان کلا، د پیر بابا لرغونی جومات او د درګي تاریخي ډنډ یادولی شو. که څه هم د خوست موزیم مسؤلین په خپله د تاریخي اثارو اخیستو په برخه کې خاصه بودیجه نه لري، خو له ولسونو غواړي چې موزیم په غني کولو کې د ورسره همکاري وکړي او راوړونکي اثار به د دوی په نوم ثبت کیږي. ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت روانه میاشت په مرکز کابل کې د موزیمونو نړیواله ورځ ولمانځله. د یاد وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا تاریخي اثار د ملتونو ګډه شتمني یاد کړه او ساتل یې د ټولو ګډ مسؤلیت وباله. ښاغلي خیرخوا د تاریخي اثارو د خوندي ساتلو غوښتنه وکړه او ویل د اثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. د 128مه د موزیمونو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده.